شکر الله عاطف مشل له لوبغاړو سره لیدلي دی بیا څه کول غواړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د لوبډلې د وروستیو ماتو په اړه دوه دلایل ښکته پورته کیږي. ځینې لامل د لوبډلې وړتیا او نه مسلکیتوب ګڼي او ځینې بیا په لوبډله کې د لوبغاړو ترمنځ نه هماهنګي او بې اتفاقي لوی لامل ګڼي. تازه د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی رئیس او په پاکستان کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشل انګلستان ته تللی او د لوبغاړو سره یې لیدلي. هغه وویل د راتلونکو لوبو لپاره د لوبغاړو مورال جګ دی او هیوادوالو ته به یوه ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي. هغه وویل دا د لوبډلې لپاره سخت حالات وي چې 4 لوبې سر په سر وبایلي، خو په وینا یې کوالیفای راونډ کې هم دوی له ستونزو سره مخ شوي وو، خو لوبډلې ښه کمبیک وکړ. هغه د ولسمشر په اړه وایي چې ولسمشر له کرکټ سره ډېره مینه لري او راتګ به یې لوبغاړو ته ښه مورال ورکړي. هغه یو شمېر لوبغاړي چې په ټولنیزو رسنیو کې یو څه شک پرې موجود دی چې ګوندې په لوبډله کې ډلهبازي رامنځته کوي، له هغوی سره یې په جلا ډول کتلي. په دغه لوبغاړو کې رحمت زرمتی، اصغر افغان، محمد نبي، راشد خان او کپتان ګلبدین نایب شامل دي. دوی یادولو ده چې عاطف مشل له اصغر افغان، راشد نبي او رحمت زرمتی سره د ملګرتیا ښې اړیکې لري او کله چې دوی له کرکټ بورډ له ریاسته لرې شوی و دوی پرې خفه و او هغه یو ښه مدیر ګڼلی و. خو بل خوا یې حاجي عزیز الله فضلي ته مبارکي هم نه وه ورکړې. داسې ویل کېږي چې کله اصغر افغان له کپتانۍ څخه لرې کېده عاطف مشل یې هڅه کړې وه چې مخنیوی یې وکړي، خو پخپله په عاطف مشل باندې په نړیوال او داخلي سطحه زیات تورونه موجود دي چې لوی تور پرې په افغانستان پریمیر لیګ کې فساد دی. د ده تر څنګ د ده د وخت اجرایي رئیس شفیق ستانکزي باندې هم زیات تورونه موجود دي. د هغه په اړه ویل کېږي چې له کرایي کور خپل کور ته لاړ او په دوبۍ کې هوټل هم جوړ کړ چې په تنخوا باندې دومره کارونه کول بیخي ناممکنه ښکاري. د عاطف مشل د دغه لیدنو په اړه دوه نظرونه راپورته کېږي. ځینې خلک دغه لیدنې مثبتې ګڼي او وایي دا چې عاطف مشل له لوبغاړو سره ښې اړیکې لري ممکن د دوی په یووالي کې مهم رول ولوبوي، خو ځینې خلک د عاطف مشل تیر بیکګراونډ ته په کتو سره وایي د عاطف مشل دا کارونه نمایشي دي او هیڅ نتیجه به ورنکي. تاسو د شکر الله عاطف مشل په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.